عبدالله نن تازه حیرانوونکې خبرې وکړې. دی څه غواړي له دغه هیواد او له دغه مظلوم ولسه انتخابات غني وګټل، نو دی ولې غورځنګ وایي داسې څوک نشته چې ورته وایي چې ته څه کوې ودې شرموله. ملګرو نن ورځ یې استاد سیاف او حامد کرزی هم ناکام مشران وبلل. دوی بیچاره ډېرې منډې ورته وکړې، اخر کې بې عزته هم شول. ملګرو راځئ چې د عبدالله د وینا لنډیز دلته له موږ سره ډېر په لنډو کې وګورئ. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. ولسمشرۍ ټاکنو بایلونکی نومان ډاکټر عبدالله چې له ولسمشر غني سره د واک پر سر په جنجال کې دی د سیاسي کړکېچ د حل لپاره خبرو ته ځان چمتو وښود. عبدالله ویلي سیاسي کشالي او ستونزې په درد نه خوري او موږ یې هم دوام نه غواړو. نوموړي ویلي له ولسمشر غني سره د ستونزو د حل لپاره د پخواني ولسمشر حامد کرزی او پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف د منځګړیتوب هڅې ناکامې وې او پر وینا د روان سیاسي کړکېچ د حل لپاره لازمه ده نور سیاسي مشران په موضوع کې دخیل شي او حل لار دې ولټوي. عبدالله دا راز د افغان حکومت له لوري د سلو طالب بندیانو د ازادېدو هرکلی کړی او زیاتوي چې دا به د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. نوموړي د امریکا له لوري پر افغانستان د $1 میلیارډ مرسته بندول د هیواد په زیان وبلل او ټینګار کوي چې د دې مرستو بندول بیا هیڅ کوم جبران نه لري. دا په داسې حال کې ده چې عبدالله د واک پر سر له ولسمشر غني سره په لانجه کې دی او د اساسي قانون خلاف ځان ولسمشر بولي. ولسمشر غني عبدالله ته د سولې په برخه کې د کلیدي رول لوبولو او د عبدالله ډلې ته په کابینه کې د برخې ورکولو وړاندیز هم کړی و چې عبدالله یې نه مني. څو ورځې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د ولسمشر غني او عبدالله ترمنځ د سیاسي جنجالونو د حل په موخه د درېمګړیتوب په توګه راغلی و. افغانستان ته د پامپیو سفر ناکام و او سیاسي مشرانو سره کومې سلا ته ونه رسېدل چې په دې توګه امریکا پر افغانستان $1 میلیارډ مرستې بندې کړې. ولسمشر غني هم څو ورځې وړاندې په یو ویډیویي پیغام کې د امریکا د $1 میلیون مرسته د بندېدو غبرګون کې ویلي وه چې د مرستو بندول به په ځینو برخو مستقیم اغېز ونه کړي او حکومت د دې خلاف د ټاکلو لپاره نورې لارې چارې سنجولې. ښایي د امریکا د مرستو بندول به په مشروط ډول وي او دوی به امریکا ته قناعت ورکړي. قدرمنو لیدونکو خپل نظرونه مو راسره حتما شریک کړئ. تاسو څه وایئ، د عبدالله له دغه کارونو راضي یاستئ یا نه؟ که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارمه.